بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قرآن کریم دا بیان د مخکې نه شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه چې دا کافر دا همیش د پاره د قرآن او د پیغمبر په خلاف باندې ولاړ دي کله اعتراضات کوي کله د خپل مشرۍ دعوی کوي مسجد حرام ته څوک نه پریږدي او د هغې د وجې نه قرآن کریم دا خبره بیانوي چې دی منع کیږي نه خپل خباثت خپل کار اپریدي نه نو بیا بل لار نشتا بل لار نشتره د دې سره چې تر څو پورې د خپل فساد نه رکاو شوی نه دا کافر نو بیا قرآن فرمائی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه د دې کافرو سره به بیا جنگیږي دای سره به جنگ کې او تر هغه پورې به کې چې دا یا فساد ختم شي یا فسادیان ختم شي فساد ختم شي فتنه ختم شي یا دا صاحب فتنه ختم شي چې کم د فتنو والا خلق دی چې هغه ختم شي ګوره د اسلام او د شریعت تاریخ ته وګوره تا ته به یو ډېر سنهري اصول مخې ته راشي چې اسلام باندې همیش د پاره په مسلمان باندې اقدام شوی دی جنگ بدر کې وګوره اقدام د جنگ دا په مسلمان باندې شوی دی په جنگ احد کې وګوره اقدام د جنگ اول جنگ دا کافرو شروع کړو د کم ځای نه رالل او په مسلمانانو باندې حمله وکړله دارنګي غزوه احزاب غزوه خندق وګوره نو جنگ چې دی نو هغه د کافرو د طرف نشوي دی ای راغلی دی
ځان سره قبایل جمع کړي دي او په مسلمان حمله کوله او مسلمان به ختمه و نو همیش د پاره کافرو اقدام کړي دي کافرو مخکېواله کړي دي او جنگ هغه شروع کړي دي نو چې جنگ هغه شروع کړ نو تر هغه پورې به بیا نه پرېږدي قرآن وایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه جنگو کوي د دې سره تر دې پورې چې د دې دا فساد ختم شي چې تر څو فساد نه دی ختم ستاسو به ورسره جنگ جاری وي او دې ځای کې علما یو خبره کوي علما دا خبره کوي چې دا جهاد او قتال او جنگ د کافر سره دا د یوې ورځې کار نه دی اوس حدیث کې راځي مازن الی یوم القیامه دا به تر قیامت پورې د دې سره جاری و ساری وي وجه دارا چې دای به فساد جوړي کار د دې ادارې چې فساد جوړي ځان ته لوبادا او ځان ته جامه د امن اچي داوا دا کوي چې مونږه امن غواړو امن غواړو امن غواړو او د امن په جامه کې فساد دی خوري جنگ به د دې د سایډ وي خو چې کله پوه شي چې زمونږ وس نه رسي بس نه رسي طاقت منور نه رسي بیا به زر د امن چغې شروع کی خو قرآن وی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه پرېږدی به نه دا همیش د پاره د کافرو دا طریقې کار دی چې کافر وی چې د مسلمان معلومات کوي چې په کومه طریقه باندې مسلمان دی مرعوبه که بده په بیا د پاسه راځي خو چې مسلمان داغه مزاحمت ورته پته ولګېدا داغه د طاقت او د قوت ورته پته ولګېدا نو بیا واپس شي یاره جی موږ خو جنگ نه کوو موږ خو جنگ نه غواړو موږ خو امن غواړو امن خو تا مخکې م غوښته ولې راتلې ولې دې په مسلمان حمله کوله ولې دې په مسلمان باندې ظلم کاو خو چې 313 اگر ولګېدل او 1000 پس پاکړل او سه قیدیان کړل او سه مرداران کړل انو بیا ویننه مونږ خو یاره دا جنگ نه غواړو امن غواړو په جنگ احد کې بیا رالل بې والټه کولو خوړل نو مقصد دا دی چې قرآن دا مسله بیانوي چې د دې کار دارې سوچ دارې فکر دارې چې په دنیا کې بس فساد جوړوا تو ګورا اسرائیل په غزا او په فلسطین کې فساد فلسطینیانو خو نه دی جوړ کړي خو دې ظالمانو په فلسطین باندې چې دین یلغار جوړ کړي دی او په فلسطین کې لوی فساد برپا کړي دی په افغانستان کې وګورا مخکې څنګه حالو په کشمیر کې وګوره د دې هندوانو سکانو ظالمانو د لاسه څه حال دی د دې څو ورځې مخکې په پاکستان کې څه حال کولو هر ځای کې وګوره چې مسلمان د دې ظالمانو د لاسه د کافرو د لاسه پوره من ژوند ته پرېږدي نه وجه داره چې هغوی وایي که مسلمان پوره من شه نو د سوچونه فکرونه د ترقۍ خو دواړه سایډه پیژني چې زما ترقي پسې کې ده زما خواله پسې کې دی ماله کومه لار اختیارول پکار دي نو خو ترقي کوي بیا نو د هغې د وجې نه امن ته پرېږدي نه بس زموږ سره د چا څه کار دی د افغانستان سره د چا څه کارو د فلسطین سره د چا څه کارو خو دا پرې غوستل نه کوي عراق سره د چا څه کارو بس سبانه جوړی و یو ځل زمری په ګډه باندې راغی ګډه یې ماته کړه
وی چا ورته وی ولی وی ما ته اوبه خړولې حالان کې زمری بارو ګډه ښکته وه دلته کې اوبه داسې را روانې وي نو چې دلته اوبه څکلي نو اوبه خو داسې دی خو هغه بانه لټوله وي دی ما ته اوبه خړولې نو اوبه خو خړولې هله چې ستا نه باره وې چې اوبې په تا راتلې نو بیا یو بانه جوړه وه دا پښتو متل هم بیا دی که نه وایي هسې اوبې ورته خړولې نو هغه اوبه خړول دا نه چې ګډه دلته اخته د اوبه څکي او زمری د هغه ځای نه پې حمله کوي ویره د ما ته اوبه خړولې د مسلمان د پاره کافر لګیا رې سوچونه کوي فکرونه کوي چې څنګه دا مسلمان په خپله قبضه کې راوله په خپل تسلط کې راوله دباو کا مالی لحاظ سره اسلحې لحاظ سره طاقت او قوت لحاظ سره مسلمان پرس کا مسلمان دباو کا لیکن دا آیات ساتا قرآن سے فرمائی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ دا زمریان عملہ نہ کئی دا زمریان را پاسی نہ ہو چے زخمی شی نو دا زخمی زمری نہ دے خودے بیا ساتا دا مسلمان مثال بیا دے زخمی زمریانو دے قرآن سے فرمائی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح د جنگ یهود مسله وا هغه خپل قرآن وکا کافر په مسلمان باندې حمله وکړه مسلمانان شهیدان کړل وی بیا رازو دلته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته علم صحابه کرامو ته سره د دې چې زخمیان شویو ویره دی خو بیا راځي صحابه وي موږ ته بیا تیاری الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح پس تاغې نه چې زخمونه ورته رسېدلیو لیکن د مسلمان کاردارې چې د لاس نه د اسلام جنډه کوزول او غورځېدل دی نه برداشت کول صحابي په لاس کې جنډه نیولې وه د اسلام کافرو په حمله وکړله د هغه یو لاس شهید که هغه زر دی بل لاس ته جنډه کړه او په هغې کې نیولې وه تر دې پورې چې بل لاس هم شهید کې سینې ته یې نږدې کړه او چې کله غورځېده نو صحابي بل رامنډه کړې ده هغه جنډه یې اوچته کړې ده ما او تا ته اسلام صحابه کرام او پیغمبر دا تاریخ پرېښودی دی چې ستا اول کار به صحیح ترغیب بوی دویم کار بستا ترہیب وی دریم افشن بداوی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ دریم افشن بستا دائی چی بیان نکی گی دا دین بغیر چی تا پریدینا ستا پا مخالفت و عداوت کے لگیا رے دا نبی علیہ السلام دا پارے سمر مسودی جوڑے کڑے ہوئی پیغمبر علیہ السلام دیتے سویلو خزتے پیسی ومنلی علویل چیلے والا علال کا پائی کے والا زار واچول و اللہ دا وحی پا ذریعہ بانی نبی علیہ السلام تا خبردارے ورکا جو دا مخورا صحابہ پاگے بانی اسو شہیدان شول نبی علیہ السلام تے بانا جوڑا کڑا ویر زمانگا محلہ کی زمانگا قبیلہ کی جنگ جگڑ شوی دا او مونږ دا غواړو چې تراشو زمونږ روغو کې زمونږ اصلاحو کې نبی علیہ السلام خبره را نبی علیہ السلام ورسره روان شو چې کله روان شو وی دلته ودرېږه مونږ راځو هغه دیوال سره ودراو او صلاح ادا کړی و چې د پاسه په غټ کاڼی راغورځو بس دی به دلته کې چې دی نو هغه ساوار کی او بس خبره به ختمه شي الله رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته وحی وکړه دی ځای نه ځه څومره مسودې څومره طریقې راګیر کړی و که نه و په هغه 3 کاله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دای په هغه وادی کې گیر کړی و 3 کاله مسلسل چې دی هغه محصور و بند و ولی د نبی علیہ السلام د قتل پروګرام تاسو واورید مخکې
چې وایز یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف څومره د قتل مسودې هغه جوړې کړې وي. نو قرآن کریم یو دا خبره کوي مسلمان تا چې مسلمانا بزدل کیږي بنا دا بنا کی چې ته بزدلی اختیارې بلکې ستا کار بدای بیا چې ورته بوي چې دا تر بڑے بڑے نه دا تر مړای مړای دا تر بڑے بڑے نه دا وای دی یو هندو د مسلمان کشتی وا هندو د مسلمان کشتی وا نو دا هندو ډیر مضبوطو دا مسلمان روا چولو او چې ایمان پکې نه ګوره دا ډیر بزدلای چې روای چولو مسلمان وی چې اوس خو د هندو د لاندې د شپه رااله چې د هندو د لاندې شپه شو اوس بسکه आवाज یې وکړو خپل زوی په نوم باندې आवाज وکړو چې الک فلان کی مال د ماخامم غم وکاو مال د سارم غم وکاو مال د سبا ماسپخیمم غم وکا هندوی چې اوس په واولې دي ما خو یې چې په دې د راواچولو بس خبره ختم دی خو چې کم دی نو سم په پخه اراده راته اوس پرېوتی دی نو یریدو چې دا خو جوړ ما نه پرېږدي نو چې دا आवाज یې واورېدو هندو سپک پاسېدو او یې تخت او یې ده سره بوسته کې راچولې مسلمان دی خو هندو بیا بوزدله دی نو مسلمان ورته دا ښودله چې دا داسې نه ده چې تا به زه صرف راواچولم او بس خبره ختمه وی نه وی اوس مې سره کار دی شپه که راځي یم دلته کې به پروت یم او که ورځ راځي او که بله ورځ راځي پروت به یم درته هندو یې خپې سپکه واغتې وتښتېده نو مسلمان ته الله دا خبره کوي چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه بیا د یوې ورځې کار به نه وي چې د دوی د سایډ نه مکمل د فتنې ختمېدل نه راغلي لګیا به یې ورسره او د مسلمان خو په دواړو کې فایده ده یا به شهادت درته ملاویږي او یا به غازی شي یا به درته شهادت ملاویږي او یا به غازی شي دواړو کې فایده ده دواړو کې مسلمان ته الله اجر ورکوي او الله رب العزت د مسلمان مرتبه هغه اوچتوي نو قرآن دلته وایي چې ګورې کمزورتیا به نه اختیارې بزدلي به نه اختیارې ستا به د ایمان جذبه ډېره اوچتوي او قرآن دا جذبه ورکوي پیغمبر ته الله وایي حرض المؤمنین علی القتال مسلمان ته تیزی ورکا چې کافر ته مضبوطی په جنگ کی دلته وایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه جنگو کئی دے کافر سرام
تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه. نو فتنې نه مراد فساد دا غي دی، فتنې نه مراد کفر او شرک دا غي دی. ويكون الدين كله لله، او شیدا ټول دین د الله، یعنی په هر ځای باندې د اسلام جنډه اوچته شي، په هر ځای باندې د دین هغه شمع بل شي. ويكون الدين كله لله، ټول دین د الله شي، کفر ختم شي، شرک ختم شي، فساد ختم شي، ځکه اسلام د امن مذهب دی. نو چې بس څوک ورته سوای نه نو می چیړه کنه بیا دا سپرینګ دی چې څومره دباوي نو عمره په برزي. نو قرآن وایي فَإِنِ انْتَهَوْا كَدَيْ مَلَشْوَلْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقینا الله د دې عملونه ویني چې دوی څه کوي. او دا یو الله رب العزت ورته خپل قدرت ښیي چې کته ډیر خفیه تدبیرونه جوړ کی چې یاره داسې طریقې سره به مسلمان وو، دا بکو الله وایي زه خو د عمل وینم کنه، زه خو د عمل وینم چې ته څه کې. الله د مسلمان سره دی، مسلمان سره الله د امداد وعدې دي. او دومره پورې خبره ده چې کله نا کله به امتحانات هغه راځي. وَإِن تَوَلَّوْا، قرآن فرمایي که دی واوړېدل یعنی تاسو سره جنگ نه کولو، نو فَاعْلَمُوا بیا پوه شئ ان الله مولاکم، الله ستاسو کارساز دے، مددگار دے. مولا مانا مددگار دے، کارساز دے. نعم المولا و نعم النصیر، ډیر ښه کارساز دے او ډیر ښه مددگار دے. دا ډیر بہترین کلمات دي. علماء کرام لیکي او انسان ته مشکلات رالل، پریشانیوں کے گرفتار شو، سختیوں کے راغے مالی جانی یا بلی طریقے سرا، او دا کلمات وئی چی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. چی دا کلمات وئی اللہ بدد مشکل بالکل لرے کئی. اللہ با مشکلات ہر رنگ مشکل چکے دے، دنیا کی گیر دے، کا جانی دے، مالی دے، کورنی بیرونی اندرونی سمر مشکل چے دے. وہی ذکا چکلا ابراہیم علیہ السلام اور تا اغرزول شا او روانو نو چی جبریل علیہ السلام اور تر ورسید نو اغدا کلمات ویلیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ و اللہ اور د جنت باغو گرزاو. نو دا کلمات دا انسان مستقل طور بانی اگر خپل ځان تا اگرزی وظیفہ نو اللہ بے مشکلات و پریشانی ناغا انشاءاللہ وباسی. نو قرآن فرمائی ان اللہ مولاکم، دغا اللہ ستاسو کار ساز دے، کارونو جوڑون کے دے، مشکل لری کون کے دے. نعم المولام، دیر خکار ساز، و نعم النصیر، او دیر خمددگار دے. اللہ چی در سر ملوی رحمانا، کلخ کری در سر وی یک تنہائی. دا اللہ امداد و تعاون و نصرت دا شامل حال دا چا سرو گردی اللہ غلط ترقی ورکی، امداد کی، اللہ دا غلبہ ورکی. اللہ دی مسلمان غالب کی او کافر و کفر اللہ دی مغلوب کی، شکست خوردہ کی. کم ځای کی چې په مسلمان باندې ظلمونه کی، کاغه غزا او فلسطین دے، کدارنګ نورو ځایونو کې دی. اللہ رب العزت د مسلمان تقویت و مضبوطیہ نصیبہ کی. اللہ تا بہترین کارسازی، بہترین مددگاری. اللہ ستا صفت دار نعم المولا و نعم النصیر. خدا داغی امدادو کی، مسلمان امدادو کی، مسلمان مضبوط کی، تقویت ولور کی.
الله زمونږ دا ملک الله د دې چې څومره دفاعي ادارې دي الله د ملک د پاره د مسلمان د پاره هغه لګیا دي طاقت استعمالی قوت استعمالی الله رب العزت دی مضبوطیا نصیبہ کی الله دی نصرت او امداد نصیبہ کی او الله زمونږ دی ملک تا او دارنګ نور اسلامی ممالک تا چې څوک په ورانولو په نظر ګوري خرابولو په نظر ګوري الله ته دا غي زمونږ حفاظت نصیبہ کی او دا غي تدبیرونه ناکامه کی خپل کی په یو بلخته کی الله مونږ اخلاص کی بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیبہ کی څومره مسلمانانو وفات شي مغفرت نصیب کی صلی الله